یو ډېر مهم لغت زده کوو په الماني ژبه بیا همدغه درته په جمله کې استعمالومه. حساسیت یعنی الرژي چې په موږ پښتو کې حساسیت ورته وایو، په الماني ژبه ورته وایي الرګي حساسیت. د مثال په توګه زه د دوړو یا ګرد سره الرژي یا حساسیت لرم، په الماني ژبه باندې داسې وایي ich habe eine Stauballergie. ich habe eine Stauballergie. شټاو وایي دوړې لوخړې ګردونه، نو وایي د دوړو یا لوخړو سره الرژي لرم. دوستانو تاسو څخه پوښتنه کوم تاسو د څه شي سره حساسیت لرئ؟ په کمنټ کې په الماني ژبه ولیکئ چې زه د پلانکي شي سره حساسیت لرم. څوک د ترشو سره حساسیت، څوک د خوږو سره، څوک د مرچو سره، څوک د لوخړو سره، څوک د بوی سره. نو تاسو ولیکئ. راځئ چې زده کړو. موږ چې کله چاته وایو کولی شم ستا شمېره ولرم یا ستا شمېره واخلم، داسې وایو په الماني ژبه hey, kann ich deine Nummer haben? hey, kann ich deine Nummer haben? کولی شم ستا شمېره ولرم یا واخلم. دا په انفارمل طریقې سره تاسو کولی شئ هالو ورته وایي یا هی ورته ویلی شئ، مشکل نشته ده. نو تاسو دا زده کړه وایي hey, kann ich deine Nummer haben؟ کولی شم ستاسو شمېره واخلم. که موږ چاته وایي ولې زما شمېره غواړې، ته ولې زما شمېره غواړې، موبایل نمبر ښیم. په الماني ژبه داسې وایي warum willst du meine Nummer؟ warum willst du meine Nummer؟ زما شمېره ولې غواړې. دوستانو بعضې دوستان په لایف کې د عبدالاحد خان څخه پوښتنې کوي د داسې جملو، نو دا جملې مې تاسو ته جوړې کړې او دوه جملې زده کوو او د جملو کې یو مهم لغت ته اشاره شوې ده. موږ پښتو کې وایي که زه ټوپ وهم یا جمپ وهم، لکه تاسو دغه هلک ته ګورئ جمپ وهي، وایي ich springe. springen وایي جمپونه وهل. ich springe وایي زه جمپ یا ټوپ وهم. که وایي ته ټوپ وهې یا ته جمپ وهې، بیا په الماني ژبه داسې وایي du springst وایي ته ټوپ وهې. که وایو هغه ټوپ وهي هلک یا جلۍ، مشکل نشته چې هر یو وي، وایي هغه ټوپ وهي. بیا دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. کله چې مونږ چاته وایو دا څه دي، په الماني ژبه داسې وایو was ist das؟ مثلا لاندې تاسو ګورئ صابون ده. صابون ډېر مهم لغت ده. وایي دا صابون دی، دا صابون دی. په الماني ژبه داسې وایو es ist die Seife. es ist die Seife. die Seife وایي صابون ته. سانو دغه لغتونه زده کوئ او چې کله ځئ دغه نومونه درته یاد وي بیا په مارکیټ کې اخلئ، نو کولی شئ د ما څخه دغسې ښایسته لغتونه، جملې او په الماني ژبه ډېر څه زده کړئ. وایو زه دننه یعنې داخل ته ځم، په الماني ژبه داسې وایو ich gehe rein. تېره جمله کې موږ زده کړه زه بیرون ځم یعنې د باندې ځم، دلته وایو زه دننه ځم. بله جمله زده کوو وایي زه دروازه بندوم. موږ چاته وایو که زه دننه ځم زه دروازه بندوم، بیا په الماني ژبه داسې وایي ich mache die Tür zu. ich mache die Tür zu. زه دروازه بندوم. ماخوپاسو زه دننه ځم. که چېرته موږ وایو زه دننه یعنې داخل کې یم، بیا نو دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. کله چې موږ په الماني ژبه وایو زه د باندې ځم، دا جمله څنګه وایو داسې وایو ich gehe raus. ich gehe raus. زه د باندې یعنې بیرون ځم. که وایو زه بیرون یم یعنې د باندې یم، بیا داسې وایو ich bin draußen. ich bin draußen. زه بیرون یعنې د باندې یم. که وایو د باندې ډېر یخ ده یعنې ساړه دي، په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو د باندې ډېر یخ ده. تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. درې ډېرې مهمې جملې زده کوو د الماني ژبې. دوستانو ویډیو وګورئ او ځان پرې پوه کړئ په درد مخوري. کله چې موږ په فارمل طریقې سره دلته په وایو المانیانو ته یا نور چاته وایي تاسو څنګه یاست، تاسو څنګه یاست، وی ګیټ اس دیر ونه وایي دوستانو، دا انفارمل له ملګرو ته استفاده کېږي او موږ چې څوک پیژنو دلته موږ وایو وی ګیټ اس اینن. وی ګیټ اس اینن. تاسو څنګه یاست.
که موږ بیا چاته وایو زه له تاسو سره په لیدو خوښ شوم یعنې خوشحاله سوم په الماني ژبه داسې وایو es freut mich Sie kennenzulernen es freut mich Sie kennenzulernen ستاسو سره په لیدو زه خوښ شوم که بیا موږ په مؤدبانه یعنې فورمل طریقې سره چاته پوښتنه کوو آیا زه در سره مرسته کوم یوه مهمه جمله زده کوو په الماني ژبه یوه جمله درته زه وایم او بله پوښتنه مې کړې ده دا تاسو په کمنټ کې ولیکئ جواب یې موږ چې کله دلته په اورلاب باندې لاړ شو په الماني ژبه کې ورته اورلاب وایي پښتو کې رخصتي وایي وایي زه د رخصتي څخه بیرته راغلم دا جمله په الماني ژبه داسې وایي Ich bin zurück aus dem Urlaub که موږ له چا څخه پوښتنه کوو په رخصتي کې چیرته تللی وې رخصتیانې د چیرته مصرف کړي مطلب چیرته تللی وې دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ دوستانو زما یوټیوب هم شته یوټیوب نوم د ناصح احمدزی که چیرته په پرفیکټ زمانه کې وایو یعنی دا فعل یا کار شوی ده وایي ما توپ وواهه ما جمپ وواهه په الماني ژبه داسې وایي ich bin gesprungen وایي ما توپ وواهه که موږ چاته وایي ولې بې ځایه ټوپونه وهې غلی کښېنه چېرته مشروط مه کېږه ټوپونه مه وهه ولې بې ځایه ټوپونه وهې دغه جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ ګورئ چې څوک یې صحیح لیکي اخر کې به یې زه هم درته په کمنټ کې جواب لیکم یو ځل ګورم تاسو چې څوک یې صحیح لیکي یوټیوب ته هم ورتلی شئ د یوټیوب نوم د ناصح احمدزی دوه مهمې جملې زده کوو ډېرې مهمې جملې دوستانو زده کوئ ویډیو مکمل وګورئ کله چې موږ وایو زه موټر ته خیژم یا موټر کې کښېنم په الماني ژبه داسې وایي ich steige ins Auto ein او دوستانو کله چې موږ وایو تاسو خپله موټر چلوئ او مختلف ګیرونه وي موټر کې که وایو ما دا په اول ګیر کې واچاو یعنې په اول ګیر کې مې موټر سټارټ کړ بیا په الماني ژبه داسې وایو ich lege den ersten Gang یعنی ما دا په اول ګیر کې واچاو دوستانو زده کړئ ویډیو درته ثبت کړئ مخکې مو په درد خوري او زما سره الماني ژبه زده کوی شئ یوټیوب ته هم ورتلی شئ د یوټیوب نوم د ناصح احمدزی درې مهمې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې کله چې موږ وایو زه په رخصتي ځم دلته اکثره رخصتیانو ته اورلاب وایي اورلاب موږ په دوه طریقو دغه جمله وایو ich fahre in Urlaub زه په رخصتي ځم داسې هم ویلی شو او دغسې هم ویلی شو ich fahre in den Urlaub دواړه صحیح دي مطلب تاسو رخصتیانې وي او په سفر باندې ځئ نو داسې وایو که وایو زه په رخصتي یم مطلب په چټیانو باندې یم بیا په الماني ژبه دغه جمله داسې وایي ich bin im Urlaub که موږ له چا څخه پوښتنه کوو څو ورځې رخصتي لرئ مطلب اورلاب دې څومره ده څو ورځې رخصتي لرئ دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ